السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه در کوم څنګه کول شو د هر ډول اپلیکیشن لینک کاپی کوم کولای شو ملګرو نن طریقه در کوم هم د پلی سټور لینک کولای شي کاپی کې هم کولای شي د کروم د ګوګل لینک کاپی کې مثال په توګه مثلا دا اپلیکیشن د ملګرو په موبایل کې انسټال شي د څه موږ ته وایي روزه یا صورت میسج کې مثلا په توګه د ټیک ټاک لینک ما ته راولېږه د خپل ټیک ټاک نو دا لینک به تاسو کومه کوي کله چې موږ دا لینک د څو ورن ډېر سخت دی تاسو دا لینک را کاپی کوئ ځکه لینک غنه فرت ورولېږي هغه لینک باندې کلیک وکړئ ډایرکټ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ نو دا ډېر اسان طریقه ده چې اپلیکیشن د لارې تاسو دا اپلیکیشن ورته ولګئ نو کولی شئ لینک را کاپی کړئ او په یوه دقیقه کې هغه لینک هغه ته ولګئ چې دا اپلیکیشن تاسو ورته لیکئ نو هغه تاسو باندې هم مصرف راځي هغه باندې هم 2 چنده مصرف کیږي نو تاسو کولی شئ د طریقې څخه استفاده وکړئ فقط لینک را کاپی کړئ او هغه نفر ته ولګئ هغه لینک باندې کلیک کړئ ډایرکټ په دا اپلیکیشن ورته ډاونلوډ کړئ نو ډېر سمپل ساده طریقه ده موږ دا طریقه خاص خطر یوټیوبرانو ته زیات کومه کې کوم څوک چې ویب سایټ لري او زیاتره هغه ملګري چې ما څخه پوښتنه کړې چې موږ ته د اپلیکیشن لینک راولېږه هغه زیاتره وخت خپل موبایل کې اپلیکیشن هم انسټال خو به هم لینک نشو پیدا کولی نو دا طریقه سره په وګورئ چې مکمل طریقه کوم چې موږ څنګه کولی شو د خپل موبایل کې انسټال شوی اپلیکیشن لینک کاپی کو نو که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ خو کې د بیل آیکن وهئ راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو موږ ودر په تاسو د هر ډول اپلیکیشن چې خپل موبایل کې انسټال شوی دی لینکونه را کاپی کړئ که د پلی سټور لینک کې د ګوګل لینک هر شي لینک دوی ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ته اپلیکیشن لینک تاسو ډسکرپشن کې درکوم د اپلیکیشن نوم د ما ای پی کې نو دا اپلیکیشن د لینک ډاونلوډ بخښنه سره دا اپلیکیشن نو دا تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ او دا اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ډسکرپشن کې شته نو کله مو اپلیکیشن ډاونلوډ کا اپلیکیشن انسټال کړئ او خلاص وکړئ نو دا صفه موږ ته راکړې لږ ورته ویټ کېږي ملګرو دا لږ لوډینګ کوي چې ستاسو موبایل کې څومره اپلیکیشنونه وي هغه ټول خلاصوي نو کله چې هم ملګرو غواړئ ستاسو د یو اپلیکیشن لینک ګرافیک کې مثال په توګه زه راځم ملګرو دلته د پابجي موبایل مثلا غواړم دغه لینک را کاپی کوم نو لینک را کاپی کوئ په اپلیکیشن باندې با کلیک وکړئ نو که هم دلته موږ تاسو د اپلیکیشن نور مکمل معلومات ډیټیل درته راخي دغه ځای کې هم تاسو زیات کار کوئ چې تاسو باندې پیږئ هغه خلک اپلیکیشن کې جوړولو کې کار کړو هغه به دغه طریقو باندې پیږي موږ تاسو یې موږ کار نه کړو غواړئ چې د اپلیکیشن لینک را کاپی کړئ نو تاسو ته د درې ډاټا باندې کلیک وکړئ نو کله هم درې ډاټا وو هم موږ ته مختلف اپشنونه موږ تر کې نور سره کار نه لرو کوم څه موږ کار د پکې هغه باندې خو په دې موږ ما مخکې مې ویډیو جوړ کړ دا ټول اپشنونه په هغه کې معرفي کړي ځکه ډېر زیات خوندور اپلیکیشن ده نو غواړئ چې لینک را کاپی ته لګیل موږ کاپی پلی سټور لینک نو کله هم چې موږ په دې باندې کلیک وکړئ نو دا لینک به څنګه سي را کافي سي نو دا تاسو کلیپ بور کې ظاهر کیږي او کولای شي هغه د واتس اپ لارې هم مسنجر لارې بل چاته ولګي نو ته موږ ډیر زیات نو خوندور اپلیکیشن بخنه سره اپشنونه دي چې د ټول مخکې نه ویډیو کې تشریح کړي نو کولی شي هر اپلیکیشن لینک را کاپی کړئ نو سمپل په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ ته دا درې ډاټا وهي ته کلیک کاپی لینک پلی سټور نو کله هم چې کاپی لینک پلی سټور دا لینک تاسو ته راځي نو کولی هم تاسو هر میډیا لارې کولی شي دا لینک بل چاته ولګي سي نو دا خوندور ویډیو هله چې ویډیو خو سي او